سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د افغانستان لپاره د خوشحالۍ او پرمختګ خبر خو د پاکستان لپاره تباه کوونکی بد خبر د پاکستان لپاره تباه کوونکی بد خبر دا دی چې جنوبي وزیرستان کې 11 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 11 پاکستاني پولیس وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوز په 2 موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. پاکستاني طالبان د برید مسؤلیت منلی دی. ویلي دي چې د شولام خیسو په برید کې 13 پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي چې د ډېرو ورته بریدونو مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان مني. د افغانستان او افغانانو لپاره د پرمختګ خبر بیا دا دی چې بلخ کې 55 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ شول. د بلخ ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د 55 نوي روغتیایي مرکزونو جوړېدو خبر ورکوي. د بلخ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله تبانا وایي چې دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې 15 نوي روغتیایي جوړ شوي چې په دغه مرکزونو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. هغه زیاته کړه چې د یادو مرکزونو د جوړولو موخه په لرې پرتو ولسوالیو کې د ساري ناروغیو مخنیوی ښودل شوی دی. توانا زیاته کړه چې د عامه روغتیا ریاست د خپلو مسؤلیتونو په پام کې نیولو سره له ټولو ملي او نړیوالو مؤسسو مرستندویه ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره همغږي او همکاري وکړي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. کو تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ نو په کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. الله ملتیا ومنه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې